په سلامونه ورکړی کوم دوستانو، وخت بخیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. د ښځو نوې ستونزه د خپل میړه سره کوروالي کې، خو په ذهن کې بیا په دې وروستیو کې د انټرنټ د زیاتېدو سره ډېرې نجونې هم اوس انټرنټ ته لاسرسی لري او ډول ډول فلمونه ګوري یا انځورونه ګوري چې په دې کې ځینې فلمونه د ګډې چارې وي. دا چاره د دې سبب شي چې وروسته ښځه د خپل خاوند سره د ګډې چارې په مهال په ذهن کې هغه څوک راولي او د هغه سره د ګډې چارې ترسره کول په ذهن کې کوي کوم چې په فلم کې لیدلی وي. دا ډول کار ورځ تر بلې د ښځې او خاوند فاصله زیاتوي، د واقعیت نړۍ له منځه ځي او د تخیل نړۍ جوړیږي. د دې لپاره پکار ده ښځه پوه شي چې که یې خاوند په دې خبر شي نو دا به د واقعیت د نړۍ کور ورړنګ کړي. کوم کې ښځه په بل چا کې ویني هماغه دې د خپل خاوند څخه وغواړي. مطلق اکثریت خاوندان د ښځو دا ډول غوښتنې خوښوي او ځان د دوی په خوښه برابروي.